د کندوز ولایت له دینی مدرسو څخه د دستربندۍ او د فراغت په لړ کې د دې ولایت خان آباد ولسوالۍ د فاروقیه له مدرسې څخه یو شمېر حافظان د قرآن کریم د حفظ له بشپړولو وروسته فارغ شول. د دې مدرسې مسؤل وایي د فاروقیه مدرسې د فراغت په دې څلورمه دوره کې 21 تنه هغه حافظانو ته د فراغت سندونه ورکړل شول چې د قرآن کریم 10 سپارو حفظ په دغه مدرسه کې بشپړ کړی و. په دې 9 کلو کې په لسګونو شاګردان او حافظان له دې مدرسې څخه فارغ شول چې نن هم د تیر په څیر الحمدلله والمنه 21 تنه حافظان د قرآن عظیم شان دستار فضیلت په ویاړ کې بس علما کرام شیخ العظام لکه د کابل ولایت د لوګر ولایت د تخار ولایت د بغلان ولایت او د مزار ولایت څخه نامتو لوی شیوخ کرام خصوصا مشهور شیخ صاحب عبدالحمید حماسی صاحب نو تاسو ولیدل. بل خوا دغه تازه فارغ شوي حافظان له اسلامي امارت غواړي چې دوی ته په هیواد دننه د لا زیاتو دینی او عصري علومو د زده کړو زمینه برابره کړي. یقینا سال میشه درس میخوانم از پیش استادا از مدرسه از همه بچه‌ها ما خوش هستم. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي امارت په واکمنېدو سره په کندوز ولایت کې دینی او عصري علومو ته زیاته پاملرنه شوې او ورسره سم تعلیم ته د ځوانانو لیوالتیا هم ډیره شوې ده.